دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یې هڅې ګړندۍ سوي دي. چې اسلامي امارت راغلی دی د هلمند په ولایت کې نوي مکاتب چې فعال سوي دي هغه 15 مکاتب فعال سوي دي. اوس کې تیر کال کې ولکه 15,000 جلد کتابونه هلمند ولایت ته راورسېدل. ښوونکو معاشات هغه پر خپل وخت باندې او د ولسوالیو استادانو ته هلته په ولسوالیو کې معاشات ورته توزیع کیږي. دلته په دې ولایت کې د عصري علومو ترڅنګ 1100 مدارس هم شتون لري چې د مدارسو دا شمیر د ولایت لپاره بې ساري ده. هلمند ولایت دیني مدارسو ټوټل شمیر یې هغه 1100 مدارس لري چې هلمند د مدارسو په تشکیل کې ډېره غټه سامیه لري. بل لور ته بیا د هلمند ولایت د یوې لیسې مدیر هم د اسلامي امارت څخه د زده کړیز بهیر د ښه کېدو په موخه خوښي څرګندوي. د اسلامي امارت په راتلو سره چې عموما په ټوله کې یو عمومي سرتاسري امن راغلی دی، هغه زده کوونکي چې پخوا د خپلو کلیو او بانډو څخه لیرې ساحو څخه رسیدګي پر وخت باندې نه سوه کولی چې ښوونځي ته راسي. خوشبختانه زده کوونکي په ښه هجوم باندې او په زیات تعداد باندې را روان دي خپلې ورځنۍ زده کړې ته. دلته شکر الحمدلله درسي بهیر په ډېر معیار او ډېر ښایسته توګه روان دی. استادان یې ډېر بااستعداده ډېر تکړه استادان دي، همدارنګه مدیران سرمعلمان یې ډېر تکړه سرمعلمان او مدیران دي او موږ د دې څخه ډېر خوشحال یو ډېر ښایسته درس ورته کوي. پخوا تر میتود اوس میتود چې د استادان هم راځي او استادان درسونه هم راته وایي، داسې د تېر درسونو پوښتنې هم دا راوازه کېږي او د هغو معلومات ورڅخه غواړي. هلمند ولایت کې داسې مهال 15 نوي مکاتبو په فعالیت پیل کړی چې د دې ولایت اوسیدونکي د زده کړیز بهیر څخه خوښ دي او د تیرو کلونو په پرتله دا یوه بې سارې بیلګه ده.